بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په جاوا کې څه باندې خبرې کوو؟ نیسټډ اف وایو. څه شی وایو؟ نیسټډ اف څه معنی؟ چې کله په یو اف کې دننه بل اف راځي، دې حالت ته څه ویل کېږي؟ دې حالت ته نیسټډ اف ورته وایي. ښه، د یو اف منځ کې بل اف. اوس ګوره موږ تاسو دا شی د روزان سره ټیسټ کوو، کوم پروجیکټ چې جوړ کړی که نه په دې شان خو سر خلاص شو. اوس زه راځم ورته وایم چې څوک یو سټرنګ کمپیریزن باندې خو هم پوه شئ که نه، چې ډاټ ایکوال ټو نه هم کولی شو استفاده وکړو او ډایرکټ هم کولی شو. داسې پروګرام د چالان شي، سړي نه دې پوښتنه وکړي چې ته دې نوم ورکړه، نوم دې ورکړه. یو کمپیوټري سیسټم پروګرام موږ جوړول غواړو چې سړی چک کړي چې دا د کابل او ولایتي شورا انتخابات دي، چې دا سړی مستحق د رایې ده او که نه ده. مثلا موږ یو آنلاین ووټینګ سیسټم جوړو یا بل څه کوو. اوس زه دې کې وایم سړی دې چک کړي، ودې ګوري چې اول یې باید د افغانستان وي. دویمه قصه، اول دې پوښتنه وکړي چې نوم دې چېرته، بیا دې ورته وایي چې د کوم ځای. که ویلې چې د افغانستان یم، د بل ځای بس ورته دې ووایي چې ته ووټ نشې ورکولی. بیا دې که د افغانستان وو، بیا دې څه وکړي، بیا دې د ولایت پوښتنه ترېنه وکړي چې د کوم ولایت. او که ولایت یې ورته ویلی چې د کابل نه بغیر بل ولایت، بیا دې ورته ووایي چې ته رایې نشې کارولی. او بیا اوس فرض مثالا دې نه وروسته دې څه وکړي، بله پوښتنه دې ترېنه دا وکړي که چیرې کابل وو، ورته دې ووایي چې تذکره لري که نه لري. که تذکره یې درلودله، بیا دې ورته ووایي چې عمر دې څومره ده. نو که ټول شرایط برابر ول، بیا دې ورته ووایي چې ووټ کولی شي او که نه، ادروایز بیا دې په هر یو څیزونه په مخامخ. ښه، اوس دلته زه څه کار کول غواړم؟ دا سیسټم جوړول غواړم، پوه شوې که نه؟ نو زه غواړم دا ټول کار جی آپشن پن باندې وکړم. ښه، نو څه کومه؟ یوزینګ برس یو لیکم دلته امپورټ جاوا ډاټ جاوا ایکس ډاټ څه شی swing java x dot swing dot j option pin. ها صحیح شو، دا مو امپورټ کا. اوس دلته څه کار کول غواړو په دې ځای کې؟ اوس دلته زه ورته یو شی پکې بل لیکم. څه ورته ولیکم؟ چې اول ناول نه د سړي ته پوښتنه ورکړي که نه. یو سټرنګ ویریبل جوړو، سټرنګ ټایپ نه ویریبل اخلو. ښه، سټرنګ ای هغه ده، اول د سړي نه د نوم پوښتنه وکړي که نه. سټرنګ نیم، سټرنګ نیم مساوي که له څه شي سره؟ جې آپشن پن ډاټ څه شی جې آپشن. پی وړه ده کاټه وړه ده. جې آپشن پن ډاټ څه شی شو میسج ډایالوګ. صحیح شو، دا مو ولیکه. میسج ډایالوګ کې دی نل دی او ورته دې ولیکي چې څه شی انټر یور نیم، انټر یور نیم. دا کار دی. نوم به لاړ شي په دې نوم ویریبل کې ذخیره شو. دا ول نه ذخیره کېږي، مسله کوم ځای کې ده؟ نل میتود نه ډایرکټ میسج نه رښتیا وبخئ، تاسو هم غږ نه کوئ. انپوټ ډایالوګ دا خو مونږ چې نوم اخلي دا خو ډاټ شو انپوټ ډایالوګ. ها، انپوټ ډایالوګ. او دې کې ورته دی وایي چې انټر یور. اوس نوم یې چې ورکړه، د نوم نه وروسته دې ورته ووایي چې ته د کوم ځای د کوم مملکت یې. ښه، نو سټرنګ وخت به پرې نه ځای کوو که نه، دا خو دې زده ده. کاپي او پیسټ. نیم نه وروسته څه لیکو؟ ورته لیکو چې څه شی کنټري. جی آپشن انټر یور کنټري. اوس چې انټر یور کنټري که نه، دا یې ولیکه. علیکم السلام. ښه یاستئ استاد جان؟ صحت ښه ده؟ په خیر یې؟ قراري ده؟ وخت ښه تېرېږي؟ الحمدلله.
اوس دا مو ولیکه دلته چې مدیر صاحب شته د فکر کوم هغه مخامخ هغه کې ده کله چې دا کار وکړه له دې نه وروسته دا قوسونه دلته نه ورکوو ښه دا قصه خو خلاصه شوه کنټري ته راغی اوس شرط پرې راغی ورته یم اف که چیرې کنټري ور ایکول ټو افغانستان کنټري مساوي شو د چا سره افغانستان سره اوس قوس خلاص بیا دې چی وکړي نه که اوس ګوره نو دا اف به په ځای پرېږدم اول به ډایرکټ ایلس ته راکته شم چېرته راکته کېږم ایلس ته اول ایلس وکړم یعنې که افغانستان نه و نو جې آپشن پن ډاټ شو ډاټ چې شی شو میسج ډایلوګ میسج ورکړه ورته دې ووایي چې څه شی ورته دې ووایي چې څه شی سوري you can't vote ترایه نشي ورکولی که د افغانستان نه و اوس که افغانستان و رښتیا دا به کان ایکول ټو نه کوم دا به کان ډاټ چې شی کوم ایکول به یې کوم ځکه چې بیا جنجال جوړوي ښه دلته به داسې صحیح شو که نه اوس دا چې شي مشکل شته دا قصه چې قصو دی ها د مشکل د څه شي ده یا ورقه کله کله مشکل نه یې سره کوي ښه وینې دروند دا دی تر څو نه پروسس کې افغاني غلطي نه کوي ښه وینې نو دا نه صرف نظر کوو ها نو دا خو مو که نه که چیرې دا افغانستان وو اوس که افغانستان وو ته څه وکړه بیا ترې نه یو بل انپوټ واخله څه وکړه یو بل انپوټ واخله د ولایت ګوره ښه نو سټرینګ کنټرول سی کاپي او راوړو دلته ورته چې څه شی وکړه انټر یور چې شی پروینس صحیح ده که نه او دلته ویریبل هم ورته اخلم د چې شي کوم پی آر او صحیح شو که نه او سټرینګ پی آر او صحیح شو که نه دا مو وکړه اوس راځو د دې نه وروسته ورته څه وایي چې دا یې وخت اوس بیا چک کوو ګوره د اف منځ کې دننه بیا بل اف چک کوو ښه ورته وایم اف که چیرې څه واوسېدل ورته وایم که چیرې دا چې شی ونومې پی آر او ښه پی آر او ډاټ ایکولز پی آر او ډاټ ایکولز ښه ایکول اګنور کیسې کا یعنی که غټ وو واړه وو بیا مشکل نه لري ښه هلته بره په افغانستان باید حتما چې شي وړکی ایکول ډاټ ایکول اګنور کیس یعنی که وړوکی وو که غټ وو مشکل نشته ده ښه ډاټ ایکول اګنور کیس د چې شي سره وساتي مشکل نشته ده ورته لیکم چې څه شی کابل ښه څه شی اوس که چیرې دا کابل وو اوس څه وکړه په جای پرې په جای راشه ایلس ګوره د اف منځ کې ده نه که چیرې اوس کابل نه اوس څه وکړه جے آپشن پین ډاټ شو میسج ډایلوګ کې دې ورته ووایي چې څه شی سوال یا ورته دې ووایي چې لاړ شه خپل ولایت کې رایه صحیح ده دا دې ورته ووایي ښه که کابل نه اوس که کابل وو بیا څه وکړي بیا دې نه پوښتنه وکړي چې تذکره لري که نه لري پوه شوې په دې قصه اوس به موږ څه کوو دلته د دې اف منځ کې دننه یو بل اف ورکوو نو دا به راواخلو اول خو به انپوټ واخلو ښه چې سټرینګ تذکره ښه یو ویریبل بل د کم ټایپ نه سټرینګ تذکره په نوم باندې یو ویریبل اخلم صحیح شو او ورته دې ووایي چې داسې دې ورته وایي چې ډو یو هاف تذکره Do you have تذکره یا NID National Identification Card صحیح ده اوس بیا ګوره چک کوو څه کوو بیا چک کوو نو ګوره ورته بیا وایي اف د بل اف منځ کې ګوره
بلې فراغی ښه یعنې تاسې باید کله یو پروګرام چې جوړوئ وګورئ چې موږ ته څه رقم ته شیانو ته ضرورت ده ښه اف که چیرې علیکم السلام اف که چیرې ورته وایو چې څه وکړئ څه ورته وایو تذکره dot equal ignore case dot equal ignore case double quotation yes که تذکره yes ولا نو بیا څه وکړه بیا ورته چې بیا هم په جې پرېږده else که نه وه که تذکره نه وه نو جی option pin dot show and message dialog صحیح ده که نه message dialog کې دې ورته ووایي چې څه شی ورته دې ووایي چې please take NID then can لاړ شه اول تذکره واخله او بیا راشه اوس که تذکره یې درلودله ګوره د اف منځ کې اف د اف منځ کې اف اف اوس که دا یې درلوده اوس دې د عمر پوښتنه وکړي څه پوښتنه دې وکړي عمر اف ها که چیرې تذکره وله نو بیا د یو بل سټرنګ واخلي د جي شي دپاره سټرنګ نه هغه به انټ اخلو انټیجر به اخلو که نه نو ته هم چې څه شی انټیجر ایج مساوي که د چي شي سره انټیجر ډاټ پارس چې ورته لیکو انټیجر ډاټ پارس انټ ها پارس انټ ته تبدیل کا چی شی تبدیل کا جے آپشن پین ډاټ چی شی شو انپوټ ډایالوګ شو سخت دي کنه ها دا صحیح ده فري شو انپوټ ډایالوګ او شو انپوټ ډایالوګ کې د سو وای و دی وای چې هاو اولډ ار یو هاو اولډ ار یو سو کلنه صحیح شو دا د واخلي او بیا د په دې ایج ویریبل کې واچي دا چې کله واچوي لدین وروسته د سو اف کچيري څه چلو عمر یې صحیح پرېږدي همداسې پرېږدي چې عمر صحیح همداسې پرېږدي او که چېرته عمر نه وي صحیح اوس ګوره اف کچيري ایج ور greater than or equal to اتلس که عمر یې غټ یا مساوي ولا اتلو سره نه بیا دې ورته میسج باکس ډاټ شو وبخئ جی آپشن پین زه د سی شارپ کار کوم جی آپشن پین ډاټ شو میسج ډایالوګ ښه میسج ډایالوګ ورته راوړه او ورته دې ووایي چې څه شی کنګراټس مبارک یو کین ووټ ته رایه ورکولی شي او ته دا یې بل شي که نه دا اوس ورته ایلس ودر غیره صحیح ده ودر غیره ځان که دا نه و ورته دې ووایي چې شی جی آپشن پین جی آپشن پین ډاټ چې شی ډاټ شو میسج ډایالوګ میسج ډایالوګ کې دې څه ورته ووایي ورته دې ووایي چې څه شی ده ته لا ماشوم یې ښه ته لا ماشوم یې صحیح ده بس انتظار وباسه سفر شي دا جناب اوس ګوره مونږ سره دا نسټ دی که چیرې ملک افغانستان وي خو دا نور کورونه اجرا کېږي که نه وي لاندې ایلس اجرا کېږي ګوره ښه دې ته وایي نسټډ اف د اف منځ کې دننه اف ښه اوس ګوره دا مونږ راخلو نوم دې چې ده خان دا کوم ځای ده دا د پاکستان لاړ پروګرام ختم شو وایي ته سوري وایه نه شي ورکولی دا منه ورکوي ښه اوس راځي یو نفر نوم ده خان دی د افغانستان ده اوس ګوره بیا بله پوښتنه پرې کوي د کوم ولایت یې دی وایي زه د لغمان یم نو ده ته وایي چې ته څه وکړه لاړ شه خپل ولایت کې رایه ورکړه دلته نه شي کېږي که نه اوس زه راځم بیا څه کار کول غواړم راځو دلته به یو چرګ ولو نوم یې څه شی ده خان او کنټري د افغانستان ده د کومې ده کابل ده تذکره لري وایي نو تذکره چې ورته وایي فیس ټیکر آی ډي دی اول تذکره واخلي اوس ګوره که ټول شرایط د ده صحیح خو دا عمر یې کم دی نوم یې خان ده او د افغانستان او د کابل ده صحیح ده تذکره هم لري بیا ترې نه پوښتنه کوي چې څو کلن ورته وایي چې شپاړس دا نشي که نه اوس ګوره دا راخلو مونږ رن کوو بیا راځو یور نیم نوم د نفر څوک ده
خان صحیح هم ده خان کنه اوس ګوره کنټري افغانستان او پروینس کابل او تذکره هم لري صحیح ده او 22 کلن هم ده ګوره د وایي د رسول په نور ترای ورته نو دا په کنډیشنل سټرکچر کې یو بل سخت ډېر وخت داسې مسایل وي چې هغه له دې لارې نه بغیر نشي حل کېدلی نو تاسې به څه نه استفاده کوئ د کنډیشنل سټرکچر نه به استفاده کوئ ته به سبا ته څنګه پروګرام جوړ کړې ښه یو هغه راوتلی ده بورسیا چې راوتې ده بورسیا راوتې ده بورسیا راوتې ده چا ته داسې یو کس ته چې نوم یې امان نوم یې څه ده امان او د وعلیکم سلام راځئ په فرمایئ په خیر راغلی خیر صحیح قراري د صحت مو ښه ده الحمدلله ښه اوس کمپیوټر معلومات مطابق ده هذا پریمیر اشرافي د ښه اوس ما تاسو وویلې ښه اوس ګوره نفر نه باید پوښتنه وکړي چې اول دې پوښتنه کوي چې ته د کوم ځای هغه نه دی ممسه پوښتنه چې افغانستان که سړی د افغانستان خو مخ ته دی لاړ که نه ورته دې وایي چې بورس ستا دپاره نه ده ته نه یې کامیاب شوی ښه بیا دې پوښتنه چې نه وکړي چې د کوم ولایت دی که ولایت د قندهار ورته دې ووایي چې څه شی نه بیا دې پوښتنه ته نه وکړي چې کوم کورس کې درس وایي کوم کورس کې درس وایي که کورس نوم کې اتلان ورکړ خو هغه ده او که اتلان نه وو ورته دې ووایي چې بوته نه یې مخ ته هېڅ پوښتنه مه ځه او بل راځو فرض مثالا ورته دې ووایي چې پروګرام کوم پروګرام وایي که پروګرام کې د جاوا ویلې ورته دې ووایي چې بورسیا پوښتنه دې بیا دې نوم ته نه وکړي ښه او که دا جاوا نه وایي ورته دې ووایي چې نه ته نه یې کامیاب شوی ښه او بیا که پروګرام هم جاوا وو نو بیا دې پوښتنه ته نه وکړي چې نوم دې چی ده که نوم یې هغه وو امان وو نو بس سړي ته دې وایي چې مبارک بورس کې ته کامیاب یې او که نه ورته دې وایي چې بس نه وو نو داسې یو پروسس ملټیپل هغه سره در سره ته کار وکړه بیا به انشاءالله سبا ما ته په نوي ټاپک سره خبرې کوو خو پوه شئ په څو رقم د سخته ها خو ویډیو کې راغی که نه اوس په قصه دې سر خلاص شو که نه